السلام علیکم ګرانو دوستانو، که غواړئ چې د افغانستان او د پاکستان سبانۍ لوبه په ژوندۍ بڼه په خپل موبایل کې وګورئ او د کرکټ ټولې لوبې د نړیوال جام د په خپل موبایل کې په ډیر کمزور انټرنیټ او په فول ایچ ډي کوالټي سره وګورئ، نو همدا ویډیو تر اخره راسره وګورئ او د خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. دوستانو د دې اپلیکیشن لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم. ډسکرپشن کې چې دی کې ډیری دوستان ډسکرپشن نه پیژني. په یوټیوب کې چې کله تاسو ویډیو ګورئ په ویډیو باندې به کلیک وکړئ. مثال په توګه زه اوس دا ویډیو تاسو ته پلی کوم. دا ویډیو چې تاسو ګورئ په دې خط باندې به کلیک وکړئ. په دې خط چې مو کلیک وکړئ لاندې به دغه شین خط درته راسي، په دې باندې به کلیک وکړئ. ډایرکټ به دغه اپلیکیشن لینک ما دلته درکړی، دلته به راسئ ډاونلوډ به کړئ. دلته چې رالاست هغه اخرې ته به راسئ، دا به در سره ډاونلوډ کړئ. دا چې مو د ډاونلوډ کړئ بیا به خلاص کړئ. په دې کې د هر ځای تلویزیونونه شته، د افغانستان، پاکستان، هندوستان، د هر ځای لوبې چې تاسو کتل غواړئ په دې اپلیکیشن کې په ډیر کمزور انټرنیټ سره او په فل ایچ ډي کوالټي سره تاسو کتلی شئ. یعنی دا ډیر زبردست په زړه پورې اپلیکیشن دی. ما مخکې هم استعمال کړی دی، اوس هم استعمالوم. د نړیوال جام لوبې زه په دې اپلیکیشن کې ګورم. دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن د ځانه سره وساتئ نو په لینک باندې کلیک وکړئ. انشاءالله ډیر زبردست په زړه پورې اپلیکیشن دی. د افغانستان تلویزیونونه هم پکښې دي، د هندوستان د پاکستان د هر ځای تلویزیون چې تاسو غواړئ هغه دلته پکښې دی. اوس دلته ما د افغانستان په تلویزیون باندې کلیک کړی دی. اوس دا د هندوستان، پاکستان، افغانستان. اوس د افغانستان په تلویزیون چې کلیک وکړم سبا د پاکستان د افغانستان لوبه د افغانستان په اریانا تلویزیون باندې هم په ژوندۍ بڼه نشر کړي او د انډیا په سټار سپورټ باندې هم. دلته دا اریانا تلویزیون دی. دا اریانا تلویزیون دی. په دې چې کلیک وکړئ انشاءالله شروع کیږي. اوس کاپی رایټ پر راځي، زه یې نه پلی کوم. او دلته بیا د هر ځای لوبې چې تاسو کتل غواړئ په دې اپلیکیشن کې شته. نو دلته دا سپورټس دی، دلته د پاکستان پی ټي وي ده، دا بل سټار سپورټ سبا د افغانستان او پاکستان لوبه په ژوندۍ بڼه شته. ویلیو ایچ ډي، سکای کرکټ، سوپر کرکټ، سونی اس ایکس، یعنی د هر ځای تلویزیونونه هم پکښې دي، د هر ځای لوبې هم خپروي. زه د مثال په توګه په پی ټي وي سپورټس باندې کلیک کوم، لینک اول باندې. دا د پاکستان جونیئر لیګ اوس شروع دی. نو په ډیر کمزور انټرنیټ او ډیر زبردسته کوالټي د دغه اپلیکیشن در سره انسټال کړئ په خپل موبایل کې او وګورئ. انشاءالله خوند به پر واخلئ. د نړیوال کرکټ څخه به خوند واخلئ. په فیسبوک کې خو هیڅ خوند نه کوي. هلته په فیسبوک کې دا لوبې کاپی رایټ هم دي، بیا نورو کسانو دغه لوبې اواز ور بند کړی، نور موزیکونه یې ورسره یوځای کړي، نو هغه لوبه بیا هیڅ خوند نه کوي. نو په دې اپلیکیشن کې ډیر زبردست اپلیکیشن دی، تاسو کې کتلی شئ. دوستانو سبا د افغانستان او د پاکستان لوبه د افغان لوبغاړو ته ډیر دعاګانې وکړي چې افغان لوبډله دغه لوبه وګټي. انشاءالله په ذوالحق پارو کې خبرې مې هم وکتلې. په ذوالحق پارو کې وایي چې موږ پوره چمتووالی نیولی دی چې د پاکستان پر وړاندې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړو. خپل کوشش کوو چې دغه لوبه وګټو. دوستانو که مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.